د قالین پلورلو سیمې ته ښه راغلاست. قالین‌های رنگارنگ زیبا دسپاف افغانستان در اینجا وجود داره. قدرمن وروره جوړې په خیر تکړه. شکر الحمدلله د یو من سخت چلق من انشاءالله. این قالین ما که میبینین 1200 شانه 3600 تراکم اصلی اکریلیک نخ. از همین کامرا به این همین قالین به عزیزای دل 20000 افغانی. قدرمنو لیدونکو اوریدونکو هیله ده چې جوړ روغ اوسئ. څرنګه چې نن ګورئ زه راغلی یم د قالین پلورلو سیمې ته تر څو تاسو ته بېلابېل ښایسته قالینونه، فرشونه، خورجینونه او بېلابېل د کور د تزیین لپاره توکي تاسو ته در وښیم یا در وپېژنم او د دې په هکله تاسو ته غوره معلومات وړاندې کړم. نو زما لومړنی څه چې غواړم زه تاسو په لومړي ځل ووایم د دې ځای ادرس ده. دا سیمه د روضې مبارک ختیځ اړخ کې اوسیږي. نو ډېر دوکانونه دي څرنګه چې تاسو ګورئ په هغه سیمه کې هم ډېر دوکانونه شته او په دې اړخ کې هم دوکانونه شته او بېلابېل توکي د بهر او د دننه دلته خرڅېږي. نو هیله ده تر پایله موږ سره پاتې سئ او له دې مرکې خوند واخلئ. څرنګه چې تاسو ګورئ عزیزانو لومړنی دوکان چې غواړو په دې هکله تاسو ته معلومات وړاندې کړو د محمد صفا قالین پلورلو دوکان ده. نو زموږ په څنګ هم دلته لیدلی ده. السلام علیکم. قدرمن وروره جوړه زنده باشین، بخیر باشین. برادر عزیز میشه برای بندای عزیز ما خود معرفی بکنین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مصطفی بیگزاده هستم، یکی از قالین فروشای و قالین بپای شهر مزار شریف. بسیار خوب بسیار خوب. برادر میشه شما پیش از اینکه بریم برای بندای عزیز ما درباره قالینی که شما دارین معلومات بدیم، یک معلومات مختصر درباره قالین از شما میخوایم. قالین هایی که اینجا شما تماشا میکنین یا میبینین قالین های وطنی دسپافت وطن است. هر نوع قالین داریم، بلژیک داریم، ولایتی داریم، مرنوس داریم، قالین های انخوی داریم، قالین های اخشه داریم، هر نوع قالین ما داریم. بسیار خوب بسیار خوب. عزیزانو وس بلار شو دننه دی دوکان نو تاسو به لنګدې د دې دوی هغه توکي چې دوی لري تاسو در وښیو. به اجازه شما اگر باشه داخل دوکان شما پیش برین. عزیزانو اوس به دننه لاړ سو او د دې دوی هغه توکي چې دوی دلته پلوري له دې نه تاسو ته معلومات وړاندې کړو. برادر نام خدا بسیار قالینای رنگارنگ زیبا دسپاف افغانستان در اینجا وجود داره. درباره بعضی قالین‌ها شما مختصرا معلومات دادین و نامشان گرفتین. میشه حال یک کمی مفصل‌تر و تشریحی‌تر برای ما در معلومات بدین؟ شروع ما در خدمت ان شاء الله. اول خوش آمدید بگم شما را زنده باشین ما و بسیار ما جای نیک است که شما را اینجا می‌بینیم در دکان خود. ما قالین‌ها زیاد داریم. ما یعنی قالین به نام ایسوبایی انخوی میگه. ایسوبایی انخوی. ایسوبایی انخوی 1.5 در 2 است. باش براتون نوارم کنم من. 1.5 در 2 است. 3 متر مربع میشه. بسیار خوب. تاری از این پشم خالص است. خب پشم خالص است. خالص است ترکمنستانی. در افغانستان بافت میشه، در ولسوالی انخوی مربوط فاریاب میشه. و این قالین یک ویژگی خوب داره که 7 رنگ کار شده. خب 7 رنگ کار شده. بله 7 رنگ کار شده. قالین بسیار مردم میره خارج بسیار خوش میکنه قالینا را. ما در ذوق مردم خود جور میکنیم، در فرمایش مردم خود جور میکنیم. همین قالین که شما میبینین همین قالین فرمایشی است. 1 3 متر و 1 6 متر و 1 سرانداز ما فرمایش گرفتیم که امریکا میره. خب به خارج به طرف امریکا میفرستین. بسیاری نرم هم است. شما اگر درباره همین چیزی گفتین از چی جور شده؟ این از پشم خالص وطنی جور شده. خب از پشم خالص وطنی. پشم وطنی خالص جور شده. 7 رنگ کار شده. این به نام ایسوبایی انخوی میگه. دیگه این قالین بسیار مردم بسیار خوش میکنه. اروپا و امریکا و همین طرفا بسیار خوش میکنه. ما همین قالین
زیافتن کوشش میکنیم که این قالین‌ها را ما در ذوق مردم جور کنیم. ما خدمتگار مردم هستیم، یک تجارت‌پیشه خرد هستیم. ما اینمیره یک 6 متره و یک 3 متره را ما امیره خدا بخواه امریکا در مشتری ما میره. انشالله اگر بنندم باشه انشالله ما را از چنل یوتیوب شما بخیر ببینه. انشالله قالین با می هفته بخیر بسته میکنیم میره بخیر. امریکا بخیر. بسیار خوب بسیار خوب. امیر از می قسمت بگیریم برای بنده عزیز ما نشان بدیم که عزیزانو ګورئ څنګه ښکلی ګل لري نو ساختارم ډیر ښکلی ده. یک کمی سنگین نیست؟ نه خیر 10 کیلو 9 کیلو وزن داره. ما را گفتن که در پددار بیا خاطر ما در پددار برشم قیچی کردیم دیگه. پددار قالین خوب است. مثلا پددار چه خوبی داره؟ پددار یعنی عمرش زیافتر است. عمرش زیافتر است. بعض قالین که بی پد باشه عمر از کم است، عمر از زیافتر است. بسیار خوب. خدا برشان زندگی بده، آرامی استفاده کنه بخیر. امی قالین از کجا بفهمیم که امی اصل است بدل است؟ قالین دیگه امروتون گپ بزنید دیگه. رنگ سعی کنید نام خدا، گل سعی کنید نام خدا. یعنی بافت قالین شما سعی کنید نام خدا. یعنی بافت قالین است. برادر محترم این بافت قالین است. 10 سانتی 45 الی 40 مخ خورده. یعنی شانه ما میگیم. ما چی به نام شانه است که ایره داده میره کلوف شده میره. اما قدر که کلوف شده هم گرانگ شده میره. خب بچه گرانتر باشه قدر بیشتر است. این گرچه راز دکانداری است در شما گفتیم. بسیار خوب. و همین پشت سر میرم برای بنده عزیز ما نشان بدیم. عزیزانو داشت تاسو ګورئ درندم ده خو داشت تاسو ګورئ عزیزانو دا شاد قالین ده نو ډیر ښکلی هم ګنډلی ده عزیزانو. نو قیمت چند است برادر؟ قیمت از خو قیمت معمول. قیمت معمول از خود دیگه جای دیگه دکاندارا دیگه کابل و یا دیگه جایا به نام $300 و $400 سن میکنن. ما میره در $200 میره فرمایش گرفتیم. $200؟ بله $200. مفت نیست بیخی؟ بیخی مفت است. بیخی مفت است که عزیزای ما زحمت میکشن شب و روز. همین شوق قالین و ترین میکنم. ما کوشش میکنیم که همین بیفایده بگیریم در اونا مارایی کنیم که همونجا خارجی ببینن که فهم که می افغانستان یک چیز اوقاتم جور میکنه. بالکل بالکل. سند دستی افغانستان از ما بسیار خوشحال هستیم که ما در یک کسب کار میکنیم و از یک کسب ما روزی حلال پیدا میکنیم. بسیار خوب عزیزانو تاسو ځینې شاټون دلته وګورئ نو ځینې نور قالین دلته نور شیان هم دي د په اړه تاسو معلومات درکوم. عزیزانو څنګه مو چې ولیدل په شاټونو کې دا قالینونه بېلابېل رنګونه یې درلودل بېلابېل ډیزاینونه یې درلودل. نو د دې نه پوښتنه وکړو دا قالینونه چې موږ ته وښوده دا هماغه یو رقم قالینونه دي چې $200 یې موږ ته وویلې یا نه د دې فرق کوي؟ سلام دوباره. نه خیر قالین مواد یک مواد است. یک مواد است، یک بافت است، فقط همین جای مختلفش فرق میکنه. در جای مختلف بافت میشه. در قرقین، خامیاب، مزار شریف، کلدار، شورتپه در اینجا قالین بافت میشه. اما مواد یک مواد است. خب یعنی مواد یک مواد است ولی جایی که جور میشه به نام‌های گوناگون انتخاب میشه. بله بله. مثلا قالین که اول شما نشان دادم قالین انخوی بود. دوباره که براتون نشان دادم قالین به نام اخچه نقشه بود. در رسوالی اخچه و خامیاب بافت میشه. سومش در مزار شریف. خوی چهارمش این دنخوی. دنخوی جور میشه. بسیار خوب. برای ما میشه درباره قالین‌های دیگه تو را معلومات بدین. شما گفتین انواع دیگه قالین‌ها ما داریم. شما گفتین که چرا گرنگ بود. ما یک نوع قالین داریم به نام بلژیک یاد میشه. تار موادش از کشور بلژیم میاد. رنگ بافتش افغانستان میشه. بسیار خوب. اما 3 متر مربع شما شما گفتن $200 اما 3 متر مربع از $1000 میه. خب بله. میشه که برام در شما ما اوار کنم. عزیزانو دیدی به من تا دا اوار کی میشه امروز برای ما بیارین برای نه عزیز ما نشان بدین. عزیزانو دا دی بلژیکی تار باندې ګنډل شوی ده نو د دې متر مربع په $250 په تقسیم راځي. 10 سانتی 40 الماک 45 الماک 10 سانتی 90 الماک 80 الماک. خب 90 الماک و 80 الماک. بله بسیار شمانه بسیار خوب. عزیزانو څنګه چې تاسو ګورئ نو ډیر ښه هغه ورکړی ډیزاین ورکړی ده ډیر سپک هم ده. سبک هم است. بسیار سبک است. ویژگی ای چی است و ویژگی و دیگه قالین‌های دیگه چی بود؟ ویژگی از این مواد از کشور برادر محترم از کشور بلژیم مواد که خالص از کشور بلژیم رنگ بافتش افغانستان میشه
و 1 متر مربع از این $250 است. $250 و شهروندای ما از اینا خریداری کردن تا حالا نکردن؟ بله فرمایش هم دادن، خریداری هم کردن. ذوقا فرق میکنن، بعضی خانواده او را خوش میکنن، بعضی این را خوش میکنن. این حالا دیگه چیزی که مشتری بخواد ما طبق قانون همون پیش میریم که چیزی که اونا بخواد براتون جور هم میکنیم. این نگفته بود نمونه فرمایشی است. خب این فرمایشی این نقشه در هیچ جای هم نیست. این نقشه را خودمون زحمت میکنیم، این نقشه را خودمون گراف میکنیم، بعد از اون قالین جور میکنیم. خب به نظر شما کارگاه هم دارین؟ بله نگفته نمونه ما در وطن داریم که در بیرون از وطن است. فکرش نکنن که قالین بخریم چه قسم انتقال بتیم. ما خدمات کارگاه هم داریم در هر نقطه جهان باشه، امریکا باشه، اروپا باشه، جرمنی باشه، هر جا باشه پشت خانه در ظرف 15 روز بدون تکس برشان میرسانم. بدون تکس 15 روز بدون تکس پشت مادرشان میرسانم. هیچ فکرشان نکنن که قالین ما چه قسم رسانده میشه چه قسم نمیشه. قالین فروشی مصطفی بیگزاده هر نوع قالین های صنعتی دستباف فرمایشی هم ما میگیریم، انتقالات هم میکنیم. هیچ وطندار ما تشویش نکنه که ما گل خوش داریم اما گیر ما کی باف کنه، ما بافت هم میکنیم، تیار هم میکنیم و انتقال هم میتیم. بسیار خوب عزیزانو، دوی کارگاه هم لري او د کارګو خدماتي څنګه کې دوی فعالیت کوي. نو که تاسو غواړئ حتی کانادا او امریکا ته که تاسو غواړئ نو دوی په 15 ورځې کې بدون د مالیه تاسو در رسوي. برادر دیگه رنگ ایرم دارین؟ کدام رنگ دیگهش باشه؟ یک رنگ دیگهش هم داریم. بسیار خوب عزیزانو، منګه به د دې بل رنګ هم تاسو در وښیو. نو هر څه نه دا سپکو خو بیا هم لاس لږ زره شخی عزیزان. نو دا هم چې تاسو ګورئ ډېر ښکلی رنګ لري، ډېر ښکلی رنګ لري. زه به هم دې سره یو کومک وکړم، امیرم بالا کنیم که عزیزانو دا چې تاسو ګورئ دا هم ډېر یو ښکلی. این بیخي هم استایلای ترکمنی نیست؟ 100% مود روز است، گل بسیار مقبول، در کوچ میخونه، در توشک میخونه، در پرده میخونه. این گلای ما دیگه برادر محترم بی‌نظیر است، بسیار اینا خوش میکنه. ما از این قالین اینی در مزار شریف باف میشه. خب در مزار شریف در کارگاه خودتان؟ بله در مزار شریف باف میشه. در زحمت از این که خواهرای ما برادرای ما که میکشه 2 نفر سر از این کار میکنه، در 2 ماه 3 ماه ان شاء الله ایره خلاص میکنه. یک تا قالین 2 ماه 3 ماه؟ بله. چند نفر کار میکنن؟ در این قالین 2 نفر. باز چند مزد میگیرن؟ والا فعلا خود قالین وطنی بسیار در یک بازارا پایین 6 کسی حمایه نکرد ما را. از دولت هم خواهش میکنه ما را حمایت کنه که چون که ما سند دستی داریم. بالکل. ما یگانه موفقیت ما که همی است، ما سند دستی داریم. قالین ما در هر کشور ما را به نام وطن میشناسه، به نام بچه وطن، به نام قالین وطن میشناسه. بالکل. خارجی هم میاد ما هم پیش ما قالین وطن در ما کار است. همین راسته که شما که تماشا کنین 150 دکان بود، آل 5 دکان 6 دکان وطنی مونده مکمل خارجی شده. ده خارجی از ایران و از جا که چیزای بدل. اما کسی که وطندارای ما که قدر قالین وطنی ما او استفاده نمیکنه. کمر درد نمیشه، زانو درد نمیشه، پشم خالص است، گاز نیست. عمر طولانی که خود انسان برابر داره. بسیار خوب، بسیار خوب. رنگ کدام رنگ دیگه هم دارین؟ رنگ‌های مختلف داریم برادر عزیز. عزیزانو د دې بلژیکي هغه به د اوس په د نور شان کته کو نو د هغه د رنگونو شاټونه هم تاسو در وکړو. قدرمنو لیدونکو، تاسو د بلژیکي قالینونو غوره معلومات واوریدل. نو ډېر ښایسته رنګونه ول، ستاسو زړونه حتما وړي دي، هم زده که نه؟ بله حتما دلشانه برده. انشاءالله هر کله تاسو راتلی له دغې دوکان نه تاسو دا اوردروی سئ او خپل کورونو ته وړی سئ. برادر میشه درباره بعضی از تولیدات دیگه تان که قالینچه است و جاینماز اینا برای ما معلومات بدین؟ بله ما قالینچه هم داریم 1 متره، بسیار قالینچه خرد، هم توفایی میشه، هم زیر بغل فرتم بخاط بورق خودشون میشه، مشکل نشه. شما نشان چکر مکر که میرن. بله چکر هم برا سرش نماز هم بخونه میشه. بسیار قالینچه خرد. اینه عزیزانو دا با جیگونی سو
نو څنګه چې ګورئ څنګه ښکلی رنگ لري بسیار نرم معلوم میشه بسیار نرم است. این هم بلژیک است. این هم بلژیکی است. بله این هم. قیمتی چند است باز؟ این قیمت از این شما $200. $200 1 متر مربعش $200. این چند متر مربع؟ 1 متر مربع است. خب 1 متر مربع. دیگه گلم داره با. دیگه گلم داره؟ بله. عزیزان نور ګلونه هم دا لري دا تاسو ته وښیو ډېر ښکلي دي ولا زما زړه یې په خدای ویوړه نو په هر کور کې چې دغسې ښکلي ښکلي شیانې ضیافتر میمونا که میه از خارج یگان میمان دوست داشتنی یگان محفلش باشه تو میگه توفهی میبرم میگه به نام توفهی. خب بسیار خردترک قاط میشه بسیار خردترک بسیار سبوک هم است. بسیار سبوک هم است. بله بسیار سبوک هم است. گلای مختلف رنگای دیگه هم نشان بدین؟ چرانه بسیار گلای مقبول داره. بسیار دمی چشم میبره این رقم. عزیزان دا تاسو ګورئ زیړ و سپین و سور و دغه کار کړي دي رنگ‌های متفاوت کار کړي رنگ‌های همین قالینچ‌ها را که بننده ما دوستای ما که از خارج میبینه از خارج از وطن برایشان اطلاع میتم که بزرگشم جور میکنم. خب کلانی از اینم جور میکنم. بله اونا خوش کنن مشکل نیست. فقط فرمایش بدن. فقط فرمایش بدن. وقتش مشخص میکنیم اگه خارج باشه پولک شرایی کنه در طور ضمانت نصف پول رایی کنه ما کار خود شروع میکنیم با از نصف پولش کار خلاص شد با دوباره تکمیلی با پولش خلاص کنه مشکل نداریم. بسیار خوب عزیزان دا هم بل رنگو نو بل رنگ هم تاسو وخی این یه سال یک نقشه معقول است. این نقشه رو بسیار خوش میکنه. خب بعضی ها میگه چرگاردار باشه. عزیزان دام چې تاسو ګورئ دا هم ډېر سپک دي نو رنگ هم داسې چې زر نه چټلیږي. نه خیر رنگای بسیار طبیعی رنگا چتل هم نمیشه بسیار رنگای مقبول. این خوبی است که در سر کوچ در پایین کوچ مانده میشه. این اوزان هم کنین میشه حسی پیش دروازه هم بله ایران دیگه گلوش هم داریم و از این کلانتر میگه از این کلانتر هم داریم ما. خب از این کلانتر هم هست. دیگه شما این چقدر دراز است؟ 1 متر است. 1 متر است. بله خب عزیزان داشت تاسو ګورئ نو هر یو خاص رنگ لري یو خاص سیت هم بخوای سیت همشون جور میکنیم. سیت کامل هر سایز که قالین باشه قالینچه باشه سرمیزی باشه بله هم یک رنگ برشون جور میکنیم. بسیار خوب چی نکنن با برنده ما تشنه نکنن که بسیار عالی. عزیزان دست بیلا بیل دیر زیاد دی نو یک تا دیگه شم برای بنده عزیز ما نشان میتیم 1.5 متر است. خو 1.5 متر است. از این کلانترش است 1 متر بر داره 1.5 متر درازی 1.5 متر 1 متر بر نیم متر نه 1 متر بر داره 1.5 متر درازی. خب 1.5 متر درازی داره 1 متر بر. نو عزیزان داشت ګورئ ډېر ښکلی رنگ لري ښکلی ساختار لري. بسیار تشکر از شما و حال شما میتونم این جانمازهایتان هم اگر برای ما یک نشان بدین برای بندای عزیز ما. ما جانمازهای بسیار مقبول هم داریم بلژیک هم داریم مرنوس هم. بلژیکی و روسی نه بلژیم کشور بلژیم نه. یعنی بلژیم بله این قالنچی جانماز وطن است. خوبی در وطن پشم وطن است بله پشم وطن. بعضیا میگن کلان باشه بعضیا میگن خرد باشه. یعنی خردتر جانماز ماست که برنده ما هموطنان ما مشتری ما که بعضیاشون میگن جانماز خرد بده که یاد بچه میاد توفایی یک چیز خوبتر باشه که خود باشه. بالکل دیگه ساعت خود تیر است. هر روز سری هر جای نماز متفاوت نماز میخوانی. طبعا یکش نرم است یکش طبعا بسیار خوب. و یک رنگ دیگه شم برای بنده عزیز ما نشان بدین. ما که هر مشتری ما که از ما قالین بخره یک جای نماز برشان تحفه میدیم. خب یک جای نماز تحفه. تو به شما میخوای قید کنین یک جور قالین بخره یک جای نماز تحفه. خیمه میته کار میکنم. همین شماره تماس شما را زیر می ویدیوی خود میمانم. دیگه هر کس که زنگ زد از طرف ما شما حتما یک جانماز بهش تحفه میدین. ان شاء الله بخیر باشین. دیگه شما هم رنگای متفاوتی از چیز در عزیزانو تاسو شارټونه وګورئ موږ د جای نمازونو شارټونه تاسو خيو نو لدې ځنه بلارس نور دوکانونو ته چې هلته نور فرشونه قالینه هم سته نو په هر چې دا وطني دي دا ټول نو خارجي هم تاسو درخيو.
څرنګه مو چې تاسو د وطني قالینو په هکله معلومات ولیده نو غوره معلومات و بېلابېل ښایسته شیان تاسو ولیدل. اوس په دغه سیمه کې دا منطقه هم ډېره غټه ده، ډېر دوکان نه دي، خو دغه دوکان دلته ډېر مال لري او بېلابېل تولیداتي توکي دلته شته. نو راځئ لاړ سو د دې دوکان دننه او له دې دوکان نه به هم ځینې غوره معلومات شاټونه لرو تر څو تاسو د فرشونو په هکله چې څه بهر کې او څه دننه تولیدیږي او د قالینو په هکله هم تاسو معلومات درکو. سمیع جانه ته به هم راسې له نږدې نه به دلته مرکه ولرو. سلام علیکم. سلام علیکم. قدرمنه وروره جوړې په خیر تکړه؟ شکر الحمدلله. د یو من سخت چلق من انشاءالله. ژوندی اوسې جوړ اوسې. نو څنګه نازدانه او ښکلې ترکمني خبره کوې؟ دا خو زمونږ د مور ژبه ده انشاءالله الرحمن. ټولو ماته یو د فارسي چې د ترکمني د ازبکي ده او نور دا ټولو ژبه په افغانستان چلیږي په ماته یو ښکاره کیږي. ډېر ښه ډېر ښه. نو دغسې ځوانان موږ ته په هېواد کې پکار دي. انشاءالله الرحمن موږ په خدمت کې یاست وروره. عزیزه کیدای سي زموږ لیدونکو ته خپل ځان ور وپېژنې چې نوم دې چا ده او د کوم ځای اوسېدونکی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ نوم عبدالرحیم ده او قادري تخلص کوم. زموږ اصلي ځای خو اقچې کې ده. یو 15 کاله کېږي دلته مصروفیت لرو، دلته ژوند کوو انشاءالله. ډېر ښه ډېر ښه. نو مخکې له دې چې لاړ شې تا د دوکان په هکله معلومات حاصل کو نو ته موږ ته ووایه چې دا پښتو ژبه دې چېرې زده کړې؟ همدلته زده کړم. تا سره خبرې کوم، بل سره خبرې کوم. ډېر ښه. موږ دوکاندار یو وروره. نو د څومره وخت کې دا دوکانداري کوې دلته؟ دغه دوکان پر مونږ لاس کې یو 8-9 کال کېږي. نو دا ستاسو د پلرونو کسب ده؟ نو زموږ پلرونو کسب ده. ډېر ښه ډېر ښه. نو قدرمنه وروره ته موږ ته دغه توکي چې ته لرې له دغه اړخ نه به یې شروع کړو. څه نظر لرې؟ دغه اړخ نه به یې شروع کړو. نو ډېر ښکلي ښکلي فرشونه دي دا، ډېر ښه رنګ لري. نو ته که موږ ته دغه معلومات راکړې چې دا د کوم ځای تولید ده، کوم قیمت لري او څو متره ده؟ دا وروره د ایران تولید ده. ایران تولید ده. دا نوي ګلونه دي چې راولي یم. دا قیمت 120 افغاني ده یو متر مربع. 120 افغاني یو متر مربع. دغه نه ارزان هم موږ سره شته، پورته هم شته. ښه. نو دا ټول په یو قیمت دي دغه سر نه؟ نه دغه تر هغه ځای نه تر دې ځای کې 120 افغاني دی. دې خوا 280 افغاني دی. ښه دې خوا 280 فرق هم کوي؟ فرق هم کوي. ورور ته دغلته ودرېږه چې دا کامرې کې ډېر ښه ښکاره سي نو ته خپله خو اوس معلومات راکړې. دغه ایراني کمپنۍ ده، لاهیه دار وایي داسې لاهیه لري. دا نوم پولي امید ده. پولي امید د دې نوم پولي امید ده. او دې خوا چې راسي وروره دغه نور فرشونه دي. دا هم نوي ډیزاینونه چې وګورې وروره. دغه فرشونه تر اول اخره 140 افغاني. 140 افغاني دي. دغه هر رنګ چې دلته هر رنګ چې غواړې 140 افغاني. عزیزانو دغه فرشونه چې تاسو ګورئ په دې اړخ کې و هغه حصه کې چې تاسو ولید د 140 افغاني دي. نو ورور دغلته ډېر ښکلي نور قالینونه هم چې دي لږ زره دردک دی. نه پوهېم دا دلیل څه شي؟ دا خو وروره ګازي ده. ګازي دی دا ګازي ده. او پاس کې مونږ سره نمایشګاه شته، هلته نخي غالیون مونږ سره شته. ښه تاسو نمایشګاه هم دلته لرئ؟ انشاءالله. کار مو ښه ډېر غټ ده نو. انشاءالله الرحمن. ښه عزیزانو ښه اول به دغه ځای خلاص کړو. د دغه ځای په قیمتو په هکله مونږ ته خبرې وکړئ، د دغه قالین په هکله بیا به نمایشګاه ته عزیزانو ته نمایشګاه وښیو. نو تاسو دغه موږ ته وایئ چې دا قیمت څو ده؟ د قیمت 12 متر غالي په 9500 افغاني دي. 9500 افغاني یعنی متر 9500؟ نه 12 متر غالي. ښه. څلور په درې کې. ښه سر د خلاص ان شاء الله. دغه نه پورته مسته کته مسته غالي. ښه پورته قیمتونه وایم. ښه پورته کوم دي؟ دغه نه ډېر ښه کیفیت کولې. بلور کې ده ورور. بلور کې ده. او څنګه دي رسیدلې پورته کې ده د نمایشګاه کې ده. ښه نمایشګاه دلته نور فرشونه دي. دا تافتنګ یادېږي. تافتنګ؟ ښه دا دفتري والا. او دفتري والا دي. دا زیاتره دفتر کې کېني. په دفتر کې دغه ده استعمالوي. نو دې قیمت څو ده بیا؟ دا 380 افغاني دي. دا لږ چې نرم ده د هغې لپاره. 380 دا دی. د دې دوم چې غواړې 340 افغاني دي. دا به ټول په ماشین باندې جوړېږي؟ ټول ماشین ته جوړېږي. دا چې دی ازبکستان راځي، تاشکند نه. تاشکندي دي. او هغه ایراني دي؟ هغه ایراني دي. ښه دومره تفاوت لري؟ لري. هغه نړۍ دی، دا ډبل دی. ډېر ښه. نو نور په دغه حصه کې نور کوم توکي لري؟ دغه فرش قالینونه ایراني دي؟
طولو فرش و قالین ده قالین هم سم لور غالی مون سر است چی ارزانی هم بکار دی مون سر است 15 متر 4 متر غالی پس 3.5 افغانی 4 متر غالی پس 3.5 افغانی $50 کیجی دومره ارزان است. ارزان است. پس عزیزانو زیزه شارټونه به تاسو ته دروخیو، تاسو زیزه شارټونه وګورئ، بیا بل دې ځای پاس لاړ سو او تاسو د نندارتون په هکله معلومات وړاندې کوو. قدرمنو لیدونکو څرنګه چې ګورئ دا د عبدالرحیم قادري صاحب نندارتون ده، نو اوس به ننوځو دننه له دې سره به لاړ سو. نو څرنګه چې تاسو ګورئ بېلابېل ښکلي او په قیمت مناسبه قالینه دلته سمې جانه تلک زره زر راځه چې زموږ لیدونکي زړونه یې وچودل مقصد په دې ښایسته شیانو لیدلو. نو قادر صاحب له اول نه په دغه اړخ نه به شروع وکړو، پیل وکړو چې په دغه اړخ کې ستاسو سره کوم قالینونه دي په دې نندارتون کې ډېر ښکلي رنګونه لري، ډېر ښکلي سایزونه لري، نو د دغې په هکله موږ ته معلومات راکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالرحیم هستم، قادری تخلص میکنم. این قالینایی که میبینین قالینا همش تاشکندی است. این ردیفی که میبینین تاشکندی است. اینا قیمتایش یک قیمت است. البته 12 متر قالین به 9500 افغانی، 4 در 3 12 متر به 9500 افغانی. یعنی چیزای بسیار لوکس و خوب میشه به 9500. ما دیگه همینطور یک فروشات هم تو شاهد میکنم. دوستای ما چون به خاطر که اقتصاد ضعیف است من منفعت نمیخوایم اونقدر که به خاطر یک جزوی ترین منفعت کنم همین دوستای ما صاحب قالین شوند. بسیار خوب، یعنی شما اینا میفروشید. قدامت های چقدر خواد به چقدر دوام خواد آوردم اینا از خود یک معیار می داشته باشه. اگر مثلا همین دوام نرمال از 5 سال به یک حالت است. همین حالتی که میبینی اگه استفاده شده با استهلاک میشه دیگه حتما. چون اید حتما ایره که 2 سال خانمام خودت میفهمی دیگه شرایط زندگی را نمیمانن. امسال یک رنگ دیگهش میبره، با سال یک رنگ دیگهش میبره، 1 سال 2 سال استفاده میکنن باز وسو میکنن دیگه، باز یکی دیگه میخرن. و دمی هم شما بسیار دیزاین لوکس داره. نمی دیزاین شما ببینید بسیار رنگ شفاف داره، رنگش خوبش است. اینا که از قالینای 1200 شانه است. 1200 شانه یعنی 1200 شانه. بله 1200 شانه نخی اصلی اکریلیک آلمان. بالاترین نخ کس این امیناست. بسیار خوب. من یک عزیزانو دقیقه است که بازی اولاد سوما چه بسیار جنسیت های اعلی دست بسیار خوب میچسبه. اونا نخ است، جنسیت های اصلی است. بسیار خوب. و قیمت اینا باز چند است؟ قیمت از اینا در بازار بای میکنیم 28 25. ما از طریق مای که شما اینمی قالین به 20000 افغانی. با 20000 افغانی؟ 20000 افغانی بله. با فروش میرسانم؟ با فروش میرسانم. 1 تا 2 تا 5 تا 10 تا در هر نقطه افغانستان هم بگویم ما ارسال میتونم. با 20000 افغانی؟ فری و رایگان. والا عزیزانو مقصد دا فرصت الله ما ورکوي. بله ما در خدمت هستیم. ایتو نقشای نو داریم که در سطح افغانستان هیچ کس ندیده باشه. نقشای نو. بله مر بیخی یک رقم هیجانی ساخته رئیس. باید هیجان کنی، هیجان شوی برادر. نقشای هست که فوق العاده. اینا را میبینین، اینا نقشای نو است، از یام کردن نقشای نو ما داریم. شما پیش از اینکه ما در اینجا بریم پشت سر کامرا برای ما گفتن که یک چیزی بسیار عالی دارین. عالی هم است. یک چیزی که ما تا حال ندیم ولی با کسی کردیم ما یک رقم متعجب شدیم. برتن فورا نشانش میتیم، با بیننده نشانش میتیم ببینن که چی است. خیر از عزیزان وس بلار سوی بگورو.
عزیزانو دا ښکلی شی چې ما ولید نو زړه مې وسو چې په کېناستا به یو څومره مرکه ولرو نو ډېر ښکلی شی ده ډېر جذابه ډېر ښه رنګ لري نو نه پوهیم له هیجان نه چه شی ووایم له دې سره یو خبرې ولرو قادر صاحب درباره همین مالت که بسیار اعلی است و ما همینجا چندین دکان گشتیم همین یک مال نداشت دیگه درباره همین برای ما معلومات بدین. برادر بزرگوار اینا را ما خود ما وارد میکنیم خود ما وارد میکنیم به دست خود. البته جنسیت های استاک است جنسیت های استاک محصول خود ایران است این ایران به خودش جور میکنه را بعد از او این سفارشی نیست این جنسیت های استاک از 1 تا 10 تا 100 تا هر چقدر میخواین ما در خدمتشان هستم. این قالین ما که میبینین 1200 شانه 3600 تراکم اصلی اکریلیک نخ. اما از طرف خود امیره به مدت 10 سال گارانتی میتم که امی هیچ چیز نشه. البته دو چیز بر ما گارانتی نمیتونم خدای نخواست یگان آتش سوزی محکم یا که یگان تا که چاقو پاره کنه به شستن و جارو کردن و به اینا هیچ کنه نمیشه. یعنی یک قدر مقاومت بالا داره. بله حتی ایره که ماه یک بارم بشوین مزد ماوری برشان میتونم. همین قالینه که میبینین امی عزیزای ما از همین کامرا اگه پیش شما بیاین از همین کامرا بیاین همین قالین به عزیزای دل 20000 افغانی دانه میگیره 20000 جوره میگیره 40000 افغانی از 1 تا 10 تا 20 تا میخوایم ما در خدمت شما. نه خیلی معامله صحیح شد مشکل نیست معامله برابر شد. بله عزیزانو 40000 افغانی معامله برابر. اسم شما را بگیره یا همین یوتیوب چینل شما را ما از اون طریق دیدیم بگه بیاین ما 20000 افغانی میتم گپل بس خلاص سیستم برابر. بله برادران بزرگوار این ما از طریق کامرا براتون بافت از زیر نشان میتم اید کدام دروغ و درام نیست. 1200 شانه 3600 تراکم که گفتم ما به ثبوت براتون نشان میتم میشه. کامرامان عزیز پیش بیاین شما شه تاس خیرات سید اگه او گورید دیده بافت بافت قالین است. اینی بافت قالین است میبینین اینی هم دیگه طرحش بافت از زیر ببینین دیر اینی 1200 شانه که میگم اینی چیز است 3600 تراکم. تاسو دست گوته کشه که ایزه بده کامرا تاسو تاقه کمه والا عزیزانو مثل دایره وریس تراکم از 3600 است اصلی اورجینال ادمی رنگ بالایی که میبینین ادمی رنگ طرح جگریش هم است. این طرح جگری ادمو رنگ ادمو جنس بسیار عالی بسیار خوب. قدرمنو لیدونکو څرنګه مو چې نننۍ برنامه ولیدله موږ تاسو ته غوره معلومات د قالینونو په هکله فرشونو په هکله او وطني قالینونو په هکله وړاندې کړه نو مخکې له دې چې خدای پاماني وکړو له قادر صاحب څخه یو پیام غواړو ولرو. پیام ما اول خو از همه بیشتر و اولتر سلامتی و جانجوری همه شما را میخوایم. انشالله ما در خدمت هستیم از لحاظ قالینای دستبافت ماشینی و انواع فرش. انشالله ما در خدمت شما هستیم دوستای عزیز و برادر بزرگوار ما رنجه فرمودن قدم رنجه فرمودن اینجا آمدن از ما مصاحبه گرفتن. انشالله ما در خدمت همه دوستا هستیم به نرخ مناسب و قیمت نازل بر دوستا عرضه میکنیم انشالله و رحمان. هر گپی که گفتیم به ما حرف خود استادم هستم. ډیر ښه نو عزیزانو که تاسو قالینونه غواړئ زموږ په یوټیوب چینل کې کومنټ کړئ سبسکرایب یې کړئ او نور انډیوالانو ته یې شیر کړئ نو هیله ده تر دې ویډیو مو خوند اخیستی وي. ډیره مننه.